د ملایانو پریکړه د طالبانو وسلوال مخالفت، بغاوت او نقدول فساد او ناروا ده. په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ له لوري د دوی په ملاتړ د ملایانو جوړه شوې غونډه نن د یوه پریکړه لیک په خپرولو پای ته ورسېده. په پریکړه لیک کې ادعا شوې ده چې یاده غونډه د څه باندې 4.5 زره علماو او قومي مشرانو په ګډون د لویې جرګې په خیمه کې جوړه شوې وه. په دې پریکړه لیک کې ملایانو د طالبانو له واکمنۍ څخه ملاتړ او د بشپړې دفاع خبر ورکړی. ملایانو نورو خلکو ته په خطاب کې ویلي چې له طالبانو څخه ملاتړ د ټولو وجیبه ده. پریکړه لیک د طالبانو له لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره چې دوی او طالبان یې امیر المؤمنین ګڼي د ملایانو د بیعت اعلان کړی. په دې پریکړه لیک کې د طالبانو پر مشرانو د نړیوالو بندیزونو د ایسته کېدو، د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د خلاصون او له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو غوښتنه هم شوې ده. علماو د نشهیي توکیو پر ضد د ملا هیبت الله د فرمان او دغه راز یې د بهرني سیاست د ملاتړ ترڅنګ له ټولو هیوادونو غوښتي چې افغانستان سره بالمثل دوستانه اړیکې وساتي. علماو شورا په پریکړه لیک کې د طالبانو پر وړاندې وسلوال مخالفت، بغاوت او نور مخالفتونه فساد او ناروا عملونه ګڼل شوي دي. علماو داعش ډله باطله او فتنهګره بللې او له خلکو یې غوښتي چې هیڅ ډول همکاري ورسره ونه کړي. علماو له بهر میشتو افغان شخصیتونو څخه د هیواد ته ستنېدو او د طالبانو له حکومت څخه د اقلیتونو او میرمنو په ګډون د ټولو هیوادوالو زده کړو ته د خاصې پاملرنې غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د علماو په غونډه کې د نجونو د تړل شویو ښوونځیو د خلاصون او ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د پریکړو په اړه اوازې موجودې وې. د یادې غونډې په اړه د طالبانو منتقدینو پراخې نیوکې کړي او واردمخه یې غولونکې، فرمایشي او طالباني ګڼلې ده. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.